بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافټ ورډ د سی آی ټي دویم پروګرام مو ده چې تقریبا یو 25 ورځو یا یو میاشت منځ کې به خلاصې کوو. مایکروسافټ ورډ چې کله خلاصوو اول ویلکم سکرین راځي چې څه شی غواړي چې خلاصې کړي. مثلا که نوې صفحه غواړئ بلینک ډاکومنټ کلیکوئ راځي، او که زړه فایلونه خلاصوي نو دغه ځای نه اوپن ډاکومنټ نه کوم چې مخکې موږ سیف کړي وي او اخري چې د ورباندې کار کړی وي نو دلته راځي. خو دې نه به اول تیر شو، اول به نوې صفحه راولو، کلیک به یې کوو، نوې صفحه به راشي. ښه اول دا وایي چې مایکروسافټ ورډ څه کار کوي، په کومو کارو لپاره استفاده ترې کېږي، دا کوم ورژن ده او کوم کوم کارونه به موږ په ورډ کې کولی شو. نو ورډ چې ده د مایکروسافټ کمپنۍ ده، سافټ ورډ، او دا کوم ورژن ده؟ 2014 ورژن ده. مایکروسافټ په وینډوز کې ما درته ویلي چې مایکروسافټ چې دا یو کمپنۍ ده چې وینډوز پروګرام یې جوړ کړی، ورډ یې د مایکروسافټ آفیس په نوم چې دي که نه، هر ځای چې مایکروسافټ راغی مایکروسافټ د کمپنۍ نوم ده، اخواته به یې د پروګرام نوم وي. نو دا ګوره مایکروسافټ دا د کمپنۍ نوم شو، خپله د پروګرام نوم ورډ ده او ورژن یې 2014 ده. له 2014 نه مخکې 2014 و، تقریبا درې کاله یې فاصله ورکړې ده. 2014 نه مخکې 2010 و، 2010 نه مخکې 2009 و، 2009 نه مخکې بیا 2003 و، 2003 که 2004 و. خو اوس یې کوم ورژن ده؟ 2014 ده. تر اوسه یې بل نوی ورژن راغلی نه ده، نو په همدې خاطر به 2014 وایو. ورډ کې موږ څه کار کوو؟ موږ تاسې په وینډوز کې ورډ پیډ وویلې که نه، موږ ویلې چې ورډ پیډ څه کار کوي؟ ورډ پیډ چې د ورډ پروسیسر ده. ورډ پروسیسر کې موږ هغه کارونه کوو چې اپلیکیشن او ډاکومنټس پکې جوړیږي که نه، نو دا هم ورډ پروسیسر پروګرام ده. نو وایي چې مایکروسافټ ورډ از ورډ پروسیسر، دا هم ورډ پروسیسر ده. نو په دې کې هم هغه کارونه کولی شو. هر پروګرام چې ورډ پروسیسر و په هغه کې به موږ کوم کارونه کوو؟ in which we do application and documentation work. هر پروګرام چې ورډ پروسیسر و په هغه کې به موږ اپلیکیشن او ډاکومنټ جوړولی شو. لکه وینډوز موږ ویل وینډوز اپریټینګ سیسټم و که نه، هر سافټویر که اپریټینګ سیسټم و د هغه وظیفه به دا وي چې هارډویر په کار واچوي. اوس وینډوز مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی، لاینکس کمپنۍ جوړ کړی. لاینکس بیا یو بل اپریټینګ سیسټم ده، د هغه کار هم همدا ده چې دا کمپیوټر په کار واچوي تر څو ته نور سافټویرونه استفاده وکړای شي. اپل موبایلونه هم شاید لیدلی وي که نه، اپل په نوم کمپیوټرونه هم شته، د هغو سیسټم بیا همدغه اپل میکنټاش ده، هغه هم اپریټینګ سیسټم ده، وظیفه یې دا ده چې هارډویر په کار اچوي. نو ورډ پروسیسر هم چېرته چې ورډ پروسیسر واورېدو نو تاسې باید پوه شئ چې دا هغه پروګرام ده چې موږ پکې اپلیکیشن او ډاکومنټ جوړولی شو. نو په ورډ کې هم موږ اپلیکیشن او ډاکومنټ جوړولی شو. نو د ورډ پیډ او د ورډ بیا څه توپیر شو؟ ورډ پیډ چې دا ډېر یو ساده پروګرام ده چې خپله وینډوز کې اچولی ده، ډېر ساده، یعنی هر هغه شی چې موږ اپلیکیشن او ډاکومنټ ته په کار کېږي په هغه کې یې نشو کولی. خو مایکروسافټ ورډ چې دا ډېر ایډوانس پروګرام ده، هر هغه شی چې موږ د اپلیکیشن او د ډاکومنټ د جوړولو لپاره په کارېږي موږ یې په دې کې کولی شو، ترسره کولی شو. یعنی هېڅ به داسې شی ونه اوسي چې هغه د اپلیکیشن او د ډاکومنټ لپاره په کار وي او موږ یې په ورډ کې ونه لرو. هر شی پکې شته. نو په دې خاطر چې دا خلک زیات د کتاب لیکلو، د ډاکومنټ جوړولو لپاره له ورډ نه استفاده کوي، ځکه چې د ډېر ایډوانس ده، ډېر هر څه پکې شته چې زموږ د اپلیکیشن او ډاکومنټ لپاره په کارېږي. او ورډ پیډ چې دا ډېر یو ساده پروګرام ده. اوس خو به په هغه پوه شوي یاست چې مایکروسافټ ورډ څه کار کوي. راځو لیاوټ دی چې په مایکروسافټ ورډ کې موږ څه شی لرو. مایکروسافټ لیاوټ اف مایکروسافټ ورډ. لیاوټ یې د ورډ پیډو د دې چندان فرق نه کوي. په دې کې هم اول ټایټل بار ده چې عنوان پکې لیکلی ده، ګوره دلته ورډ لیکلی که نه، او دغه ځای کې به د فایل نوم چې بیا موږ فایل په هر نوم سیف کړو دلته به یې نوم لیکلی وي، چې نو اوس دا فایل موږ سیف کړی نه ده نو ډاکومنټ 1 لیکلی، خو خپله د پروګرام نوم ورډ. دې ټول لاین ته ټایټل بار وایي. بل کنټرول بټنز چې دغه درو بټنو ته کنټرول بټنز وایي، کلوز، میکزیمایز، مینیمایز، وظیفې یې درته معلومې دي. بل د کویک اکسس ټول بار، دغه بار ته بیا کویک اکسس ټول بار وایي. د دې کمانډس ورسره بلد یاست چې یو سیو ده، فایل سیو کوي، انډو او ریډو ده، دغه ته کویک اکسس ټول بار وایي. بل د مینیو بار، دا مینیوز چې پکې دي فایل، انزرټ، ډیزاین، لیاوټ، ریفرنس. په ورډ پیډ کې کوم په یادو په هغه کې صرف موږ دوه مینیو درلودلې، یو هوم او یو ویو و که نه، مګر دلته وګورئ
هوم، انسرټ، ډیزاین، لیاوټ، میلینګز، ریویو، ویو، ډیولپر، تقریبا ډیر زیات منیوز دي. دغه ټول لاین ته منیو بار ویل کیږي. بل د سټینډرډ بار، سټینډرډ ټول بار یا سټینډرډ بار. دغه لاین ته چې ده دغه لاینو ته بیا سټینډرډ ټول بار وایي، چون دا منیو هم ده خو دې ته ټول بار هم مخکې ورته ویل، اوس منیو ورته ویل کېږي، سټینډرډ بار هم نه ورته ویل. بل د رولر خطکش چې دغه او دا دا یې هوریزنټل ده او دا یې ورټیکل ده. بل د سکرول بارز، سکرول بارز دغه ته سکرول بار وایي چې دا صفحه کته ورته بیایي، دې ته ورټیکل وایي او دغه ځای کې کوي هغه ته هوریزنټل وایي که چېرته ضرورت شي ورته. اوس خو زموږ صفحه نور له دې ځای نه تر دې ځای ټوله ښکاري، له دې ځای نه تر دې ځای صفحه ټوله ښکاري. که چېرې مثلا صفحه مونږ زوم کړو لکه په ورډ پیډ کې چې مې کوله، نو بیا دې لپاره چې صفحه ټوله ښکاره شي یو سر بل سره، نو بیا وینې دلته هم سکرول بار پیدا کېږي چې دې خوا ته واخلو، نو دغه ته ورټیکل سکرول بار وایي او دې ته هوریزنټل سکرول بار وایي. دا که هر ځای کې وي همدغه به یې نومونه وي. او بل د سټیټس بار، سټیټس بار دغه لاندې سټیټس بار ده چې معلومات د پروګرام پکې لیکلي وي. مثلا اوس لیکلي دي چې په دې فایل کې فعلا څو صفحې لرو، یوه صفحه لرو، څو لغات هم لیکلي دي 45. په کوم لانګویج کې هم لیکلي دي؟ په انګلیش کې هم لیکلي دي. او تر څنګ یې ګوره دلته موږ زوم ان او زوم آوټ هم لرو که غواړې چې صفحه درته غټه او وړه ښکاره شي. خو نارملي څو فیصده ده؟ 100% ده چې همیشه یې پرنټوو چې 100% کې څومره ښکاره شو، پرنټي کې به هم هغومره. دا یې لیاوټ شو. اوس بیرته راځو چې موږ ویل چې ورډ چې ده ورډ پروسیسر د اپلیکیشن او ډاکومنټ پکې جوړیږي او دا چې د ډېر ایډوانس پروګرام ده. نو کله چې موږ یو جملې لیکو، اوس مثلا دغه ځای کې ما یو لغات لیکلی مایکروسافټ، لاندې سور لاین راغلی. سور لاین مطلب سپیلینګ یې غلط ده. همیشه چې سور لاین راغی څه مطلب چې دغه سپیلینګ غلط ده. په ورډ پیډ کې ګوره موږ ته نښه وه که نه، دلته یې راته ښیي که چېرته موږ کوم ځای کې سپیلینګ اشتباه ولیکو نو لاندې به یې سور لاین راځي. نو بیا به مغه لغات باندې رایټ کلیک وکړئ، دلته به یې سجیشن راځي چې دا ورډ پروګرام تاسو ته مشوره درکوي چې امکان لري تا اشتباه نویشته کړی وي، صحیح یې دغه یو ده. ګوره د دې سپیلینګ فرق لري که نه، نو که تا نه سپیلینګ اشتباه شوی وي دلته دی مشوره درکوي. اوس که زه دا کلیکم هماغه بېرته صحیح کېږي، صحیح به شي. یا مثلا که کله زه ولیکم چې داسې یو جمله ولیکم، اوس وګوره د آر لاندې شین لاین راغی که نه، شین بیا چې ګرامر یې غلط وي، که کوم ځای کې مونږ ګرامر اشتباه وکړو نو بیا لاندې به دغسې شنه علامه راځي. د دې مطلب چې ګرامر یې غلط ده. یعنې اوس ګوره جمله باید څه شی شي چې په دې ته رایټ کلیک وکړې دلته به یې سجیشن درکړي چې د آر په ځای باید مونږ څه شی نویشته کړو، ایز نویشته کړو چې هی از ا بای، هی ار ا بای غلط راځي که نه. نو چې کله زه دا کلیک کړم بېرته به صحیح کېږي. نو همیشه چې کله موږ ډاکومنټ اپلیکیشن جوړوو دغه دوه علامو سره به مخ کېږو. که چېرته هم سپیلینګ غلط ولیکو سور لاین به راځي، او کوم چېرې ګرامر غلط ولیکو شین لاین به راځي. بیا چې ورباندې رایټ کلیک وکړئ له هغه ځای نه بیا دی تاسو ته سجیشن درکوي، مشوره چې امکان لري دغونه وي. نو بیا چې هر یو صحیح و هماغه یو به انتخابوئ. پوه شوې؟ رایټ کلیک به ورباندې کوئ. خو بعضې وخت که مونږ نومونه لیکو، اوس مثلا زه لیکم چې احمد فرهاد، اوس وګوره فرهاد لاندې هم سور لاین راغی. ولې سور لاین راغی؟ اوس که زه په دې رایټ کلیک وکړم مشوره وغواړم، ګوره دلته دی د انګلیسي بعضې لغاتونه راته راولي. نومونه چې همیشه مونږ لیکو، نومونه زیاتره نومونه لاندې به سور لاین راځي. ولې به سور لاین راځي؟ ځکه دا پروګرام چې ده ځان ته ډکشنري لري. دا پروګرام ځان ته ډکشنري لري. کله چې مونږ لغاتونه لیکو انګلیسي لغاتونه، دغه لغاتونه دی ټول دغه ډکشنري سره ماچ کوي، ګوري یې ورسره چې دا لغات چې ده لیکلی ډکشنري کې هم همداسې ده، که چېرې همداسې و لاندې سور لاین نه راځي، که نه و بیا سور لاین راځي. نو اوس دا نوم چې مونږ ولیکو فرهاد، نومونه خو په ډکشنري کې نه وي که نه، نو دا دی ډکشنري سره ګوري چې په دغه نوم خو په ډکشنري کې هېڅ شی نشته، نو په دې خاطر دی لاندې سور لاین ورکوي چې امکان لري تا سپیلینګ غلط لیکلی وي. خو نوم چې ده که چېرته سور لاین راغی په دې معنا نه چې سپیلینګ غلط ده، نو بیا به مونږ په همدغه حال پرېږدو. دا بیا پرنټ کېږي نه، که چېرته زه اوس پرنټوم دا سرې علامې یا شنې علامې دا علامې پرنټېږي نه، دا صرف د دې لپاره دی چې مونږ تاسو ته یې دلته راوښي چې دغه ځای غلط ده تر څو یې مونږ صحیح کړو. خو بیا هم که ته غواړې چې ایسته شي نو بیا ورباندې رایټ کلیک کوې، دلته مونږ تاسې اګنور لرو. اګنور مطلب چې صرف نظر یې کړه، نو چې کله اګنور کړو هغه علامه له منځه ځي. یا مثلا مونږ ورته ویلی شو چې ایډ ټو ډکشنري، دا په ډکشنري کې در سره اډ کړه،
چې یعنې آینده که یې زه لیکمه لاندې سور لاین رانه شي یا آینده که یې زه لیکمه سپیلنګ یې تیر و بیر نوشته کمه هم دوی موږ ته بیرته مشوره راکړي چې لغات کې په ډکشنري کې دغسې فرهاد ده که نه نو تر څو یې موږ بیرته له هغه ځای نه صحیح کړو نو که په ډکشنري کې در سره اډ کوې انټو ډکشنري او که وایي چې په همدغه حالت پاتې شي بیا اګنور بیا به دا په همغه حالت پاتې کېږي نو همیشه دغه دوه علامې راځي تر څو موږ ته سپیلنګ او ګرامر وکړي بل راځو کوم منیوز چې موږ ورپیټ کې ویلې وه دلته هم تقریبا همغسې منیو دي مثلا که غواړئ چې یو جملې کې تغیرات راولئ سلیکټوئ به یې که د ماوس په ذریعه وي که د کیبورډ په ذریعه په ماوس هم سلیکټول پوهېږئ او په کیبورډ هم پوهېږئ چې څنګه به یې سلیکټوئ په ماوس باندې به صرف کرسر ورباندې کشوئ او کیبورډ به ایرو کیز له شفټ سره نیسئ مثلا که کرسر دې خواته و نو شفټ به نیسئ او رایټ ایرو کیز به نیسئ تر څو هغه سلیکټ شي که لاندې وه بیا به شفټ نیسئ اپ به وهئ که لاندې سلیکټول شفټ ډاون څلور ایرو کیز لرو شفټ نیسئ چې هر طرف ته کرسر و هماغه کلیکئ تر څو هغه سلیکټ شي خو زیات ماوس استعمالوو دا جمله مې سلیکټ کړه اوس ګوره دلته موږ تاسې فاونټس لرو فاونټس همیشه د خط لپاره وي ټکس لپاره وي اوس مثلا دلته فاونټ سټایل ده که غواړئ چې سټایل یې چینج کړئ دلته چې هر سټایل انتخابوي اوس مثلا زه دا کلیکم دا به هماغه سټایل اخلي سایز یې څومره یې زیاتوي غټ به لیکل کېږي څومره یې وړکی کوي کم به لیکل کېږي له دې ځای نه هم سایز غټولی وړکی کولی شو مثلا دا کلیکوي اندازه سایز به یې غټېږي که دا کلیکوي بیا به یې کمیږي بل دلته کیسز لرو دې ته کیس وایي مثلا دا جمله چې لیکلې ده اول حرف یې غټ بیا نور واړه دا حرف غټ نور واړه له دې ځای نه موږ چینجولی شو مثلا که زه غواړم چې ټول په وړو حروفو کې ولیکل شي لوور کیس په کلیکئ ټول په وړو حروفو کې لیکل کېږي مثلا بعضې وخت موږ بعضې جملې په غټو ABC لیکلي وي خو وروسته غواړو چې بیرته یې وړې ABC ته چینج کړو نو د بیا لیکلو ضرورت مې نه وي صرف سلیکټوو له دې ځای نه به یې چینجوو مثلا که زه سینټنس کیس کلیکم د ټولو جملې اول به غټ وي نور به واړه وي دلته چې څه رقم لیکل شوی ده هماغسې به بدلېږي ګوره دا ټول حروف واړه دي نو چې کلیک کېږي دا جمله هم ټول واړه حروف ته چینجوي که دا کلیک کو ټول به غټ ته چینجېږي که کپیټلایز ایچ ورډ کلیک کو دې ته کنفرم شي ګوره د هر لغت اول حرف غټ ده د دې دا حرف د دې دا د دې دا یعنې که دا کلیک کوم بیا به د حرف د هر لغت اول حرف به غټ لیکل کېږي او که ټوګل کیس کلیک کو اول حرف وړکی نور حروف غټ لکه څنګه چې دا لیکل شوی ګوره اول حروف واړه نور غټ بل پکې بولډ دا درته معلوم ده ایټالیک کې بیرته ایسته کې انډرلاین چې لاندې لاین ورکړي بلکې په ماینس کې یو لاین غواړئ په ماینس کې به یو لاین ورباندې کش شي بل پکې سوپرسکرپټ او سبسکرپټ لرو موږ تاسې ویلې چې دا د څه لپاره استعمالوو که چېرې فورمولې زیاتره لیکو مثلا یو عدد په توان لیکې زه دوه په توان د دوه لیکم نو که چېرته داسې ولیکل چې دوه ویشت کېږي نو اول عدد به یې کلیکوو دا کوم یو غواړئ چې توان غوندې شي په دې کې به دغه یو کلیکې سوپرسکرپټ تر څو دا لږ وړکی شي وبره راشي یا مثلا لیکې چې H2O که غواړئ چې دا دوه لږ وړ راشي نو دوه به کلیکوئ او سبسکرپټ به کلیکوئ تر څو دا وړه راشي ولاندې راشي نو دې ته سبسکرپټ او سوپرسکرپټ وایي بل دې ته سټایل وایي که غواړئ چې د یو جملې چې تا سلیکټ کړې وي سټایل یې چینج کړي له دې ځای نه سټایل چینجولی شي له دې ځای نه کلیک یې کوئ ګوره دا ټول سټایل نه دي زه انډو کوم بیرته دا ګوره ټول سټایل نه دي هر سټایل چې غواړئ په هماغه سټایل کې به لیکل کېږي مثلا دا سټایل کلیکم د خط په همدې سټایل کې بدلېږي دلته بعضې نور افیکټس هم لري دا ټول ډیزاینز دي در سره به یې ګورئ مثلا که غواړئ چې لږ شیډو پیدا کړي ریفلیکشن پیدا کړي چې دوباره ښکاره شي مثلا زه دا کلیک کوم نو دا خط به وینې لاندې هم تقریبا لږ لږ به ښکاره شي ورسره نو دا ټول سټایلز دي افیکټس دي که غواړئ چې چینج یې کړي له دې ځای نه چینجولی شي بل د هایلایټ دې ته هایلایټ وایي که کومه جمله غواړئ چې هایلایټ یې کړي نو اوس مثلا زه دا جمله هایلایټوم کلیک کوم دا کلیک کوم داسې زیړ علامه کې به یې انتخاب کړي دې ته هایلایټ وایي مثلا یو اپلیکیشن هم لیکلی وي یو ډاکومنټ هم لیکلی وي چاته یې ورکوي چې دا راته وګوره که کوم ځای کې اشتباه وي کوم ځای کې چې شی اضافه کوي کومه جمله راته بدلې راته وښیي که نه نو بیا هغوی درته هایلایټ چې مثلا دا جمله داسې ښایي نو دلته هایلایټ لپاره موږ تاسې دې نه استفاده کولی شو ډیفالټ رنګ یې اول زیړ وي که ته غواړې چې چینج یې کړې چینجولی شي خو د هایلایټ لپاره همیشه خلک زیړ رنګ استعمالوي او دا خپله فاونټ کلر ده که غواړې چې د دې رنګ بدل شي لکه په ورډپیډ کې چې و نو دلته هم که چېرته رنګ بدلوي رنګ یې بدلوی شي مثلا له ځای نه به یې لږ غټ هم کړو او بل پکې کلیر فارمټ څه که دا کلیک یې دا فارمټ یې بیرته کلیر کېږي کوم سټایل ډیزاین هر شی چې مې ورکړي وي هغه ترې پاکوي بیرته یې ساده کوي مثلا زه دا جمله کلیکم کلیر فارمټ کلیکم دا به ساده شي اول حالت ته به راشي بل پکې الاینمنټ ده موږ تاسې ورډپیډ کې هم الاینمنټ ویلي وو مثلا دا جمله اوس الاینمنټ لیفټ ده له لیفټ نه شروع ده رایټ خواته ځي
که بدلوي اوس مثلا سنټر کلیک کې منځ ته به راشي، رایټ کلیک کې دې سر ته به راشي، که بیرته لیفټ کلیک کو بیرته لیفټ ته راشي. بل پکې جسټیفای مو هغه وخت استعمالوه که چېرته زموږ خط له یوې جملې نه زیات وسي، یعنې پاراګراف غوندې وي. مثلا زه دلته خط لیکم چې پاراګراف غوندې وي. اوس که د دې پاراګراف دې سر ته وګورئ، ګوره دا ټول یو ځای نه شروع شوي، خو دلته که وګورو دا ګوره دا لاین ته دې ځای راغلی، دا لاین ته دې ځای، دا لاین ته دې ځای، دا مساوي نه دي. ولې مساوي نه دي؟ چې دلته چې دغه لغات لیکل شوی، ګوره مایکروسافټ دلته ورډ لیکل شوی، بیا پروسیسر یې لاندې راغلی. دا پروسیسر دلته ټول نه ځایېږي، نو که دی نیم دلته راولي نیم دلته راولي، خو لغات غلطېږي. نو دا مجبوره ده چې دلته یو څه ځای خالي پرېږدي او دا لغات لاندې راولي. خو که مونږ تاسې وایو چې نه دا سر او دا سر د برابر وي، نو بیا جسټیفای نه استفاده کوو. هو هغه منځ کې فاصله زیاتوي، دا سر او دا سر یې برابروي. فاصلې دلته نورې هم زیاتوای شي چې جسټیفای لو، میډیم، های، تر څو فاصلې نور هم زیاتې شي، لږ زیات ځای ونیسي او دا سر او دا سر یې مساوي شي، د جسټیفای وایي. بل د بولیټس موږ تاسې په ورډ پیډ کې ویلي وو چې که چېرته موږ د یو شي اجزا لیکو، مثلا زه لیکمه چې بریا CIT کورس، دې لاندې زه لیکمه چې په CIT کې موږ کوم پروګرامونه تدریس کوو که نه. نو که بولیټس ورکمه نو علامې به ورسره راشي تر څو خلک ښه پوه شي چې دا د دې اجزا دي. مثلا زه لیکمه وینډوز، چې کلیک کې دویم خپله راځي. په ورډ کې داسې هم کېږي چې یو علامه خپله ولیکې، مثلا زه شماره ولیکم یو، ډاټ نقطه هم ورکمه، سپیس ورکم، ګوره نور بیا خپله راولي. اوس مثلا زه ولیکمه چې وینډوز، ګوره شماره دوه به خپله راشي، اکسس. او له دې ځای نه هم کولی شو چې سلیکټ یې کړې، څومره ځای چې وي، له دې ځای نه بولیټس که ورکې علامې راځي، شماره که ورکې شمارې راځي. دلته بیا بټنونه هم لري بولیټس چې مختلف نشانونه، که هر نشان دې پکار وو، هر نشان غواړئ هر نشان راوستی شي. یا شمارې کې مختلف شمارې لرو چې هر شمارې غواړئ هغه شمارې ورسره راځي. مثلا دا شمارو کې هر یو چې کلیک یم هغه شمارې ورسره راځي. او بل پکې سټایلز لرو چې دا سټایل به بیا وروسته وایو، تر دې ځای خو مشکل نه لري. بعضې نور شیان چې موږ په ورډ پیډ کې ویلي وو چې هغه فایل منیو ده، چې که کله غواړو چې ډاکومنټ سیو کوو نو له چیش نه به استفاده کوو، سیو بټن نه، سیو به کلیک کوو. چېرته چې سیف کوئ، ګوره دلته لوکیشن له دې ځای نه انتخابوئ، دغه د انټرنیټ ته که چېرې په انټرنیټ کې سیف کوئ ون ډرایو، نو بیا دا کلیک کوئ. دس PC مطلب په همدې کمپیوټر کې سیف کوم، نو بیا براوز کلیک کړه، چېرته سیف کوئ لوکیشن ور وکړئ. موږ تاسو وینډوز کې لوکیشن ویلی وو چې مثلا که په ډیسکټاپ کې سیف کوئ یا مثلا ډرایو کې سیف کوئ، هر چېرته چې سیف کوئ هماغه ځای به ورته کوئ. اوس مثلا زه ورته وایم چې ډیسکټاپ باندې دی د مایکروسافټ ورډ 2014 په نوم سیف شي. سیف دا فایل الریډي موجود ده، ریپلیس به یې کړو چې دویم وار راشي. اوس چې دا فایل ما د مایکروسافټ ورډ 2014 په نوم سیف کړو، ګوره نوم به یې دلته ولیکل چې مایکروسافټ ورډ 2014. اوس که نوې صفحه راولم نو کولی شم چې نیو کلیک کړم، لکه هغه اوله صفحه چې مخکې راغله. که نوې صفحه غواړئ او خالي غواړئ نو بیا بلینک ډاکومنټ کلیک کوئ، دا خالي صفحه ده. دلته موږ سره بعضې نمونې شته د بعضې لیټرو، چې که غواړئ چې له دوه نمونو نه استفاده وکړئ، هم ډیزاین ده هم نمونه، نو کیدای شي چې استفاده ترې وکړئ. ګوره څه زیات لرو، مثلا یو کور غوندې لیکئ، کیدای شي دا کلیک کړئ، رسن به دا راشي. موږ تاسې به یې په خط ورته بدل کړو چې راپور نوم هر شی لیکئ وبه یې لیکئ، بس شیان به یې تغییر کړي، ډیزاین به خپله پکې جوړ کړي. نو په نیو کې له جوړ شوي ډیزاینونه هم استفاده کولی شي. او اوپن کوم فایلونه چې م سیف کړي هماغه به خلاصوي راته. چې کله اوپن کلیک کوو دلته موږ تاسې ته د ګروپ په حساب سارټ کوي، راته ښیي. مثلا ټوډی کوم فایلونه چې ما نن ورباندې کار کړی، یو دغه فایل چې دا اوس ما سیف کړو، له دې نه مخکې په دغه نوم فایل ما کار کړی، بیا پرون مې په دغه فایل، دا زاړه فایل نه دي چې په تېره هفته کې شوي ده او بله هفته کې. نو ګوره دلته د تاریخ وار موږ ته کوي چې په کوم فایلو ما اخر کار کړی. نو که هر یو خلاصوم هماغه کلیکوم هماغه خلاصېږي. خو که زه غواړم چې نه کوم چې دلته نوم نشته بل ځای کې ما سیف کړي خلاص کړم، نو بیا براوز چې هر ځای کې مې سیف کړي، مثلا په ډیسکټاپ ما سیف کړی د مایکروسافټ ورډ په نوم کلیک کوم، اوپن کوم، تیار اوپن هم ده، خو له دې ځای نه به هم اوپن شي. نو دا د نیو، اوپن، سیف او سیواز بله سبا وایو، دا د دوه وظیفې شوې. شارټکټونه خو یې درته معلوم دي چې کله یې مونږ سیف کوو کنټرول اس، او که نوې صفحه خلاصوو کنټرول ان، او که یې خلاصوو کوم بل فایل کنټرول او. شارټکټونه هماغه شارټکټونه دي.